دلته کې چې کله زمونږ جوس رانو واقعي ده چې د دې جوسو کوالټي ډیره زیاته مزیدار او مسماته پته نشته چې دا ګیلاس په سورغ زمونږ د مرګري پیسې ورکړل نو تاسو به د خیر سره لازمي کو جوسو کوالټي ډیره اعلی و. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن چې زب تاسو ما په دې روډ باندې نه چې زب ولاړم نو دلته حسن بای ما ترنګ کړه د مخمخ تاسو نه چې ګوډه را لراک ماته ویل یاره تیار کنه ما تل بالکل تیار یم بس راځه چیزو وستاسو وای چې وای زئی چرته کې نو دنه چې کم دی رګړې والے یو ماشين وړو د انجن دنه مشر پر مونږ رګړې پر انجن یو دنه بل چا وړو ماته ویل راځي چې یاره لاړ شو او زما غ انجن راوړو ناشنا رګړې والے مور کړم بس د دې جن ډایرک مونږ د سره په موټر په چین کې ناستلو او روان شولو. بس دلته کې شیرګل خپل ته راوړسو نو ډېر خولې ښکارېدو ډېر زیاته مزه کول نو حسن به ما ته په دې ځکه ویل یاره ما چې چل انجن ورکړې دا کا سوزه پیژنم خو راته وای چې یاره زه د مردانو سیدونکو ما ته انجن تا ورکړې ذمہواری په مونږ ولې وسره چې نو هغه راته ویل د څه خبره نه ده خو تاسو راځي چې لاړ شو خبر اوریا زم ما ته لک تیز دا یاره اوریا ډېر زیاته ده. نو هغه راته په جواب کې ویل د مچو ویلی سم نه کیږي ویل د پلار مشریز ویل ثانه دوه کشران ما ته مشریو کشری خبره نه ده خو یاره لک په غوساله سره خو په خپل طریقې سره ځه نو بس تر دې چې مونږ کله د سخاکوټ بازار ته راورسو د معلومات وکړو یاره مال د ماشين په کم ځای کې راغره تل چې په درګۍ کې ډیر وره خواته پروت ما ته نو نن خو ما په درګۍ کې کار کوم ما ته ولې ما به ځان سره درولې وي نو هغه ته نه ده خاص خبره نه ده خو د درګۍ بازار ته چې اوس د دې موسم ډیر زیات خپل ښکارېدو ډیر زیات مزیدار او کم یو تاجما کم یو غټ شاپینګ مال چې دغه په ټیک ټاک او پرځ کې درس غوبل راغی ساغه مخامخ تاسو لیدې شي چې تاج مال نوم دې چې ډیر زیات خپل او ډیر زیات مزیدار دی هم په دغه کروڑ باندې بوس مونږ مخ کې زو حالت کې تر دې چې مونږ د غټ نیر باندې را مخ کې شو د درګۍ کالج ته راوړو د مخامخ چې کوم تنبیه د دې سره واقعیا د درګۍ کالج کوم خلک چې د دې اوسیدونکو د مونږ ته په کمنټس کې وایي یا د کالج ته زیرا ځای په کمنټس کې چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ ویډیو مخ کې شیر کړئ تر دې چې مونږ په دې غو باندې ډیر غټ سفر وک په غټ نیر باندې اخر چې دې کور ته راوړو چې مخامخ زمونږ انجن لګېدلې حسن بای وته چینچی راته وکړه ما ته مالک ته معلوم بارک ډېر خپل کور دې جوړ کړی ځکه ډېر زیات خپل ډېر زیات مزیدار دی دله چې پکې چاره غړی کړي نو دا کسه د مردان نه راغوسته و نو مونږ چې کار د چکو واقعي د چې د مرغړی ول ډېر خپل ډېر زیات مزیدار کار کړی وو خو تر دې چې مونږ خپل انجنیر سره لوډ کړلو بس ډایرک په چنجي په سمشاته تړیو دا تاسو لیدل شي او بس ډایرک را روان شولو ځکه چې مونږ بس وست تللو د خپل کلی طرف ته په دې چې زه د حسن سره مخ کې کېناستم او غبل مرګره مو سره شاته کېناس په دې غټ نیر باندې په واپسې کې را روان شو دا نیر تاسو لیدې شي مخامخ د ماجرو کېم د هغه کېم چې په دې باندې مخ کې ما ویډیو جوړ کړی دا چې د دې جن اوس ماجر افغانستان ته تللی دی دا کېم مکمل خالی شوی دی تر دې چې مونږ واپسې کې د سخاکوټ بازار هم را کراس کو واپس تر واوختلو او ډایرک دلته د شیرګل بازار ته دلته حسن بای ویل چې یاره چرته کې مزیدار شانته کې جوس کلو ما وتل بالکل بیغمه شرازره جوسو دکان ته بلل شو بس کو خه مزیدار تر دې چې مونږ د جوسو دکان ته رالو دلته کې پکې کېنه زو خه مزیدار خو خپل او بس د جوس اورډر مرګ زمونږ جوس را چې ډیر زیات خپل ډیر زیات مزیدار جوړ کړي اوس ما ته پدې چې دا په 100 روپے ګلاس ځکه زما پیسې چې کم دی هغه مرګري ورکړي په دې وجه ما د خو جوس ډیر اعلی او ډیر کوالټي والا جوس جوړ کړیو چام چې د دې جوس ټرای کړی دی نو هغه مونږ ته په کمنټس کې لازمي وي بس مونږ خپل جوس مو سوس کړو بس هلته کې مې بل مرګر لغه پیمنٹ ورکو دلته کې حسن بای چې کم دی نو خپل جوس کړو نو بس په دې کې مونږ جوس خپل ختم کړو خو په 100 باندې را روان شولو د کلی طرف ته چې کلی ته کله را ورسېدو نو مونږ دلته کې پیکاوړي ارسم راغست مونږ ویل چې یاره حسن دی لچې په خې کو خو مزیدار ارسه ولا جوړ کو چې اوس کې داغه نه پس به د خیر سره حسن بای کلی ته زینو زبدل خپل ویلاکس ختم کوم ځکه چې را ورسېدو مونږ خپل کلی ته خدافظ.